کابل ښار کې یو شمېر سیاحتي شرکتونه وایي د پخوا په پرتله په کارونو کې ښه والی راغلی دی. په هیواد کې د ډاډمن امنیت له ټینګښت سره ډیری بهرني سیلانیان افغانستان ته راځي او له لرغونې سیمو او طبیعي منظرو څخه لیدنه کوي. همدارنګه هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي ډیری له قانوني لارو سفر کوي چې له همدې امله د سیاحتي شرکتونو کاروبار ورسره ښه شوی دی. فعلا شرایط کاربار زمینه بسیار خوب فراهم است، به خاطر که ما یعنی جواز ما را فعلا ما دمی شرایط دمی وقت گرفتیم دیگه. قدر فعلا میتونیم، امکانات کاربار است، امکانات فراهم است که کاربار کنیم. خدمات جمله داریم، ویزای بشردوستانه داریم، ویزه ایران، ویزه پاکستان، ویزه چین، اینا را منقولش داریم. شرکت ما جدیدا قبلا خدمات آنلاین داشتیم به اسم احمد اسرار سنگر که تقریبا 6 ماه قبل در او اقشار ما فعالیت داشتیم و فعلا در تاریخ 22 جدی سال 1403 شرکت سیاحتی و تکت فروشی احمد اسرار سنگر جریان تأسیس شده است و امروز ما شاهد از هستیم که با بار اول و بار حوالین که ما افتتاحیه شرکت خاص داشته باشیم و قبلا هم ذکر کردیم که در بخشای تکت و ویزا و خدماتی که مردم ما شما تذکره و پاسپورت می باشه و سایر بخشای خدمات ما در سش کار میکنیم. کسانی که از خارج از کشور میاد شرکت ما در خدمتشان می باشه و میتونه که آزادانه راحتانه با ترجمانای خوب ما و ترانسپورت عالی ما میتونه که سفرهای خود داشته باشه. ما در بخش ویزا و اقامه عمان کار کردیم، برای شرکت ها برای شرکت هم کار بودیم و همچنان فعلا بخش ویزه ترکیه را فامیلی اجرا میکنیم. د سیاحتي شرکت مسئولین له ځوانانو غوښتنه کوي چې هیڅ کله د په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه نه کوي. دوی کولی شي په کم لګښت سره ویزې او قانوني اسناد ترلاسه کړي او په مسنونه توګه د بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي. باید جوانای ما کسایی که میخواین برن به خارج از کشور نکنن جانکای نازنین خود تلف نکنن، بیاین از طریق قانونیش خیلی با کمک مصارف میآید ولی برن نمیگم که نرن. کسایی که میرن به خارج گرچه که حال شکر کشور عزیز خودمون امن است، چیز گپ نیست، کار و بار است دیگه است، ولی با هم که میخواین برن خارج بیاین لطف کنن از طریق قانونیش برن. د یادونه وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د لویو او کوچنیو کاروبارونو او پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده چې ډیری ځوانان له بهرنیو میشتو پانګوالو هیوادوالو غوښتنه کوي چې خپلې پانګې افغانستان ته راوړي او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي.